بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن هم د سپتامبر کال 2015 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن یو ځل بیا د نړیوالو خبرونو ترڅنګ جهادي خبرونه او د یو قدرمن ورور پښتنه مې راخسته ده چې په دغه دریو ټکو باندې بخپل برنامه نن زه متمرکزه وساتم. راځم په اول په نړیوالو مسایلو باندې شروع کوم دینه چې ټرمپ نن په یو پریس کانفرنس درلوده. په هغه پریس کانفرنس کې د خپل د وزارت د نوم بدلولو یو د عواملو نه چې دغه د افغانستان موضوع په کې را یاد کړله. ویلي چې پس لاغینه چې مونږه د وزارت د جنگ نه وزارت دفاع ته خپل د سیستم اړول او چې 1970 نه بعد بیا مونږه په جنگونو کې په حساب پاتې راغلی استو. یعنی اشاره د ویتنام جنگ خواته و د افغانستان جنگ خواته و د یوکراین جنگ خواته و او وای چې د 1990 نه تر 1970 چې مونږه د جنگ وزارت درلوده نو مونږه جنگونه ټول وړل ګټلم. دا زه فکر نو کوم د آسیو بانه کې د شقوا ماغه د امریکا ماغه د پنوم بدلولو باندې څه بدلیږي. وای چې کومګه بیرته د جنگ وزارت ته لاړ شو نو موږ به دغه شو کې د شي موږ به بیرته د کامیابیګانو خواته لاړ شو. بیا د افغانستان په حق لوي چې د افغانستان جګړه یا د افغانستان نه وتل دا د امریکای په تاریخ کې بدترینه او شرمناکترینه ماته ده چې دا به په تاریخ کې پاتې شي او وی چې دا مونږ ته دا لکه جوی بایدن راوړله. دی وی که زه وای نو داسې نه کېدل او مونږه د دې مات سره نه مخ کېدلو. بیا راځي دویم دغه ته چې د یوکراین په موضوع کې همدارنګه د ایران د اټومي په موضوع کې چې د اروپאי ټولنې سره په بحث کې دی او دواړه موضوعات الته مطرح دي. هم په شورای امنیت ته دغه راوړل دي خبرې دي د غنا د یورانیم د ایران چې بیرته په باندې هغه میکانیزم د ماشي فعال کی او هم د یوکراین په حق له د اروپאי ټولنې ته ویلي دي چې اسلحه به زمان اخلي خو پیسې به تاسو ورکوي. نو کم از کم د 100 میلیارډ ډالر دی ورته ویلي چې تاسو باید اسلحه واخلي. نو اوس د اروپאי ټولنې مشران روان دي امریکا ته د یعنی دغه سبا کې د شي دوی د ناسته وشي سه شنبه پورس او د په د تمسخراميز توګه ځکه د غوړي د مشران لګزره تحقیر هم کی. تاسو کتل چارز لراغتلی دي مخکې ناسي یو داسې کلمه ورته استعمال کړي چې تحقیرآمیزه و. نو دا خبره دغه کړي د چې د اروپا مشران را روان دي امریکا ته خو په تش لاس را روان دي او لاسونه خالی دي. یعنی د تش لاسونو خالی والا سوق نه خوخی او نه د سي په پراخه سینه مني. نو د مخکې نه غي ته ویلي دي چې یعنی کدی غاړه راتللی تاسو باید په ډک لاس راغلی وای. تاسو باید د سفر درلودل چې د یوکراین پاک له څومره اصله اخلي څومره پیسې راکوي او څه شرانه اخلي او په عین حال کې تاسو معلومه ده چې کوم دنیا کې کوم چې د امریکای عسكر دي د امریکای خپل مصرف کو. په جرمني کې د کم از کم 200,000 عسكر دي. اوس د هغې مصرف په جرمني اچولی چې دې مصرف به زه نه ورکوم چې د ستا د خاورې د ساتلو لپاره دي نو د ده مصرف به ته په خپله ورکوې. یعنې دې داسې لوبې شروع کړي دي چې لګیا د هر خوا نه پیسې راشکوي. دریم لوی خبر خطرناک خبر دا دی چې د آذربایجان جهازونه الوتکې یعنی جنگي الوتکې چې دي دا د یوکراین له خوا نه په روسیې په خلاف استعمال شوي دي. یعنی د آذربایجان میګ 9 چې دي میګ 29 دا نور تیاره اماغه کم یو چې رنگ روغن دی آذربایجان دی اماغه پی پریخه ده خو صرف نشانه پی باندې دی یوکراین وهله ده او دا تیاری تلی دی په روسیې باندې بمبارد کړی دی او دا فکر کوم چې دا به یو ښه پایله ونه لري. دا به د آذربایجان لپاره ډېر لوی ستونزې جوړې کړي. همدارنګه د آذربایجان جهازونه د اسرائیل تر بیرق لاندې په نورو ځایونو کې استعمال شوي دي لکه ایران او لکه سوریه دلته هم استعمال شوي دي. دې نه دا کېږي چې هغه څو موده مخکې ما تاسو ویلي چې آذربایجان
د اسرائیل سره ډېر نږدې دی او همدا علت دی چې اسرائیل او آذربایجان او الجولاني سره ناسته کړې ده. نو دا یو داسې یو کامبینیشن دی چې دا ډېر خطرناک دی او دا دغه دی او دا لوبه شروع کړې ده او دا په دې ډاډه دی چې اسرائیل او امریکا زما تر شا ولاړې، نو روس هم راته څه نشي کولی او ایران هم، در حال چې د ایران او د روس ترمنځ واقع دی. که جزئی ترین یو حرکت د په مقابل کې د ټوټي کیږي، ځکه آذربایجان دومره قوت نه لري او نه د امریکا د هغې سره نه راتللی شي د دفاع کولی شي، ځکه دا د دوو ملکونو منځ کې پروت دی. که فرضاً دا دوه ملکونه پې ورننوځي، نه د اسرائیل جهازونه راتللی شي نه د امریکې، ځکه خو که ایران هغه دفاعي سیستم نه لري، روسیه خو یې لري که نه، وهي ورته که نه، نو دا ډېره خطرناکه لوبه دلته شروع شوې ده. بله مسله دا ده چې کوم هغه مسوده د قرارداد روسیې په شورای امنیت ته وړاندې کړی و، لږ څه بدلون یې پکې راوستی و، امریکې ویلي چې دا په مشاورت د ایران جوړه شوې ده او د دې ډېر زیات تمایل د دې قرارداد چې دی د ایران په ګټه دی او دی به د قرارداد حمایت ونه کړي او ممکن چې که چېرته دا قرارداد دغه کېږي پاس کېږي او د آژانس په کړنو کې محدودیتونه راځي، نو دا په مستقیما د اسرائیل په حقوقو باندې تاثیر کوي او په دې اساس باندې دا د دې شي پشتوانه نه کوي. همدارنګې په دغه کې په د شورای حکام آژانس کې، یعنی د نړیوال اتومي آژانس په ناسته کې هم دا خبره شوې ده چې دا به په وین کې کېږي، په ویانا کې کېږي او دلته درې مملکتونه لکه جرمني، انګلستان او فرانسې دوی ویلي دي چې دوی تمایل نه لري چې دا قرارداد دغه چې دی په مقابل د ایران کې شورای امنیت ته ویسي. نو په همدې اساس باندې دلته د امریکې دا دغه دی چې که چېرته فرضاً داسې یو فیصله کېږي چې هغه د دغې په ګټه تمامیږي د ایران او اسرائیل دغه کېږي، نو دی به د آژانس اتومي په هغه بودیجه چې کلنۍ امریکا ورکوي دا به پې باندې ودرئ او دا بودیجه به پس له دې نه ورکوي. نو په عین حال کې د قرارداد په هکله هم دا خبره کړې ده چې که چېرته د دغې په حقوقو کې صدمه ورسېږي د اسرائیل په آژانس بینالمللي د اتومي انرژي کې، نو هلته به هم د خپل هغه بندیزونه پې باندې لګوي. نو په دې اساس باندې تاسو ګورئ چې امریکا په څه رقم او په کومه سطحه پورې د اسرائیل تر شا ولاړه ده چې که کوم ځای کې اسرائیل ته په یو کار کې ضرر هم رسېږي، د هغې لپاره د نړیوالو ادارو باندې بودیجه بندوي، ځکه چې کله بودیجه بندوي هغې دغه زور نه لري، مجبور دی چې قطعنامه پاس نه کړي او د دې د خبرو ته تن کېږي. یعنی امریکا د خپل د پیسو نه د پوزیشن نه د اسرائیل په ګټه کار اخلي او استفاده ترې کوي او د اسرائیل ناجایزه کارونه جایز ګرځوي او د نورو جایز او قانوني بینالمللي حقوق چې دي هغه ناجایزه کوي. راځمه دغې ته جهادي راپورونه ته. په 1 د سپټمبر ټانک ولایت جندولۍ ولسوالۍ په سره کلي کې پر نظامي پوستې باندې راسکوف په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. په 1 د سپټمبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ سپېړې سیمه کې د نوې پوستې په جوړولو بوخت عسکرو باندې برید وشو چې 2 عسکر پکې وژل شوي دي. په 1 د سپټمبر وزیرستان شمالي د میرالي ولسوالۍ د خدرۍ په سیمه کې پر پوځي پوسته د لاسي بمونو برید کې مالي او ځاني تلفات ور اوښتي دي. په 1 د سپټمبر وزیرستان جنوبي د تیارزۍ ولسوالۍ دم غونډۍ سیمه کې د راسکوف په برید کې مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. په 1 د سپټمبر وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ شاویزي بورډر سیمه کې د سپکو درنو په وسلو نه کار اخیستل شوی دی، د زیات شمیر مرګ ژوبله اوښتې ده پوځیانو ته. په 1 د سپټمبر باجوړ ولایت مامون ولسوالۍ دنګسار سیمه کې د SSG کمانډو پوستې باندې برید وشو، 2 عسکر پکې وژل شوي دي. د 1 د سپټمبر باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ نعمت خان کلي کې پر پوځي پوسته د لیزري بریدونو کې 2 عسکر وژل شوي دي. په 1 د سپټمبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ سلطان بیگ سیمه کې پر پوځي پوستې په دراسکوف برید کې چې 100 بریدونه وشول، 3 عسکر پکې وژل شوي دي.
په 1 د سپټمبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر سیمه کې د ناپاک پوز یعنی د پاکستان پوز پر ټنډیسر پوستې باندې د لیزري برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. په 1 د سپټمبر ورکزو ولایت کلایه ولسوالۍ فیروزخیل سیمه کې د اف سی پر پوسته د دراسکوف په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي، یو بل شدید ټپي شوی دی. په 1 د سپټمبر بنو ولایت بنو سیټي ولسوالۍ د پولیسو برحاله ډاکټر نعمت الله یو هدفي برید هدف ګرځېدلی دی، خو مرګونه ژوبل شوی دی، خو لا وژل شوی نه دی. په 1 د سپټمبر چترال ولایت د روش ولسوالۍ پر شیر کنټرول او ډبسر سیمو کې په 2 پوستو باندې مختلفو پوستو باندې دا شوی دی چې د شیر کنټرول په پوسته کې یو عسکر وژل شوی دی او د ډبسر په سیمه کې یو عسکر ژوبل شوی دی. په 8 د سپټمبر وزیرستان جنوبي تولې ولسوالۍ کنز وړۍ پوستې په عالم مروت نومي عسکر وژل شوی دی او 2 نور عسکر ژوبل شوي دي. په 8 د سپټمبر باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ د منګي سیمه کې پر پوستې برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی. 8 د سپټمبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ سرکخیل سیمه کې د راسکو په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 8 د سپټمبر خبر ورکړ شو چې 2 ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د تخیل ولسوالۍ ګرویک سیمه کې پوز پر 2 موټرونو باندې برید وشو چې مالی او ځاني تلفات ورول شوي دي. په 8 د سپټمبر اورګزو ولایت کلایه ولسوالۍ شیریندرې سیمه کې چک پوسټ باندې لیزري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه 8 د سپټمبر ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ د پوز یو ایجنټ نیول شوی دی چې د مجاهدینو په وژلو کې لا درلود او پس له اقرار نه په حکم د محکمې اعدام باندې محکوم شوی دی. په 8 د سپټمبر جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ ملاتوی پوستې ته روان 2 اکمالاتي موټرونه تکمین ووهل شو چې 2 موټرونه تخریب شول او په دې کې سپاره 6 عسکره وژل شوي دي. په 8 د سپټمبر جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ د پوزي کلا باندې برید وشو، یو امنیتي کامره ویجاړه شوله. په همدې ولسوالۍ کې د سیوري پوز باندې پوستې باندې برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی. د همدې ولسوالۍ په دریم برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. په 8 د سپټمبر باجوړ ولایت د واړه مامون ولسوالۍ سلطان بیگ سیمه کې د راسکو په برید کې 3 عسکر وژل شوي دي. په 8 د سپټمبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ لغړی سیمه کې د لاسي بمونو برید کې یو امنیتي کامره تخریب شوې ده. په 8 د سپټمبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ بدانو سیمه کې د راسکو په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. دا و جهادي خبرونه. اوس راځم آخري حصې ته چې هغه زموږ د ورور پښتنه ده. د ورور نوم خپل لیکلی باقي و 8 یعنی اصلا نوم به باقي خو په کې باندې لیکلی باقي. نو پښتنه دا چې زما سوال دا دی چې دا څو ورځې خبر چې وایي تاسې آیا دې نه ښکاري چې امکان شته چې اروپا کې جنگ ونښلي او د دې جنگ امکانات شته او که نشته؟ دې قدرمن ورور ته مختصرا دا ووایم چې د نړۍ 2 لوی خطرناک جنگونه یعنی اول نړیوال جنگ او دویم نړیوال جنگ چې کاملا اروپا پکې مسمار شوله او د تاریخ زیاترین قتل و قتال چې میلیونونو انسانانو ته تعداد رسیږي دا په د اول او دویم نړیوال جنگ کې دا خلک ووژل شول. پس د هغې نه چې دوی مصالحې ته کېناستل او خپل منځ کې سره دغه وکړه، دوی دا تعهد وکړ چې خپل په منځ کې به نور جنگ نه کوي او که جنگ بیا نښلي دا به د اروپا نه بهر به دا جنګي او که دریم نړیوال جنگ راځي نو هغه به په اروپا کې نه وي، هغه به د اروپا نه بیروني. اوس راځو اروپا په داسې یو مرحله کې ده چې یوکراین په اروپا کې دی او اروپایان غواړي چې یوکراین ته خپل قوا راولي او روسیې دا ویلي که د اروپایانو قوا یوکراین ته راغله نو دا به زما دپاره بالکل حقوقي او قانوني لحاظ نه دا به زما حق چې زه خپل ځان نه دفاع وکړم او زه دی ووهم. نو بهرني قوا په مجرد که دغه شی روسیه وکړي او د هغې قوا راشي او دی ووهي په اروپا کې جنګ نښلي او چې جنګ ونښلي نو دا جنګ به د جرمني او د روسیې او د انګلستان د روسیې ترمنځ وي. ایټالیا او فرانسه به یې شاته ولاړي
او امریکا به ځان ته نه لري ساتي، ځکه چې امریکا د دې نام لذت وړي، ام خپل به اسلحه خرڅي او په دې کې که روسیه تضعیفه کیږي او اروپا تضعیفه کیږي، د دواړو توانایي مصرفیږي، نو امریکا قوي کیږي او امریکا نورم برلاسه کیږي. نو په اروپا کې په دغه حالت کې د یوکراین د قضیه او د روسیې د قضیې نه تنها چې د اروپا د جنگ خطر شته، د دریم نړیوال جنگ خطر هم موجود دی. خو که چېرته فرضاً چین او امریکا ځان ته نه بهر وساته، بیا دا جنگ په دریم نړیوال جنگ نه بدلیږي. اما که دغه جنگ ایران ته راغی او دې کې فرضاً امریکا او اروپا داخله شوله، بیا دلته روسیه، چین او اسلامي نړۍ دې غاړې نه کېږي، هغې هلته دا بیا نړیوال جنگ باندې بدلیږي، بیا اروپا محفوظه نه پاتې کېږي. نو ښکاره خبر ده چې په دواړو حالت کې اروپا کې د جنگ خطر شته. خپل منځ کې ذات البیني جنگ نه کوي، فرانسه، انګلستان، جرمني، ایټالیا دوی خپل په منځ کې جنگ نه کوي، مګر هم که جنگ کوي دی به متحدانه به کوي، که هغه د روس مقابلو یا د فرضاً د ایران سره د سیمې د برترۍ په مقابلو دی به جنګیږي. او په هغه صورت کې که چېرته حتی ممکنه ده چې داسې یو حالت راشي چې امریکا یو داسې دریځ ونیسي چې اروپا مخالف شي او اروپا اخوا سره هم دغه دا امکانات شته دی. نو ستاسو د پوښتنې لنډ ځواب دا دی چې دلته خطر د جنگ موجود دی او امکانات زیات دي، خو اروپایان ډډه په دې کوي چې اقتصادي وضع ښه نه ده او معاشي وضع ښه نه ده، دلته د انرژي کموالی دی، په همدې بابت کېدای شي دوی ډډه وکړي د دې نه. مګر هم که چېرته یوکراین ته راغلل، ناچاري نه بیا نو په جنګ کې نښلي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.